د کوز وطن نه د پی ټی ایم خبره وسوه. د پی ټی ایم ملاتړ د سر په بیه او د مال په بیه باندې د بر وطن ولسونو کړي. نن یم کوي، سبا یم کوي. حمزه شته په یاد دي تا څه وخت وړاندې څه ویل چې پی ټی ایم چې دپاره جوړ شوی او څوک یې سپورټ کوي. په یاد دي که دا جملې درته تکرار کړم چې دا خو د را او د افغانستان د ایجنټان دي او د پاکستان خلاف یې دلته راپورته کړي دي. څنګه ته کولی سې چې په یو وخت کې دوه درې ډوله خبرې ته وسې کولی؟ یو ځل وایي چې لوی وطن، یو ځل وایي افغانستان لوی کور، بیا یو ځل راپاڅېږي د اسټابلیشمنټ دفاع کوي، بیا بیرته راپاڅېږي د عامو ولسونو خبرې ته نقد کوي. د پی ټي ایم موضوع کې د تا دریځ خو ماته اوس ثابته ده، پخوا به ته نه پرې غږېدلې، ګونګ به وې، اما نن یوه هفته دوه هفتې وړاندې تا دغه خبره ډېره په زغرده وکړله چې پی ټي ایم د را خلک دي، دا د بر وطن انډي ایس دوی سپورټ کوي چې تر څو په پاکستان کې د خولې واوري. خو ته پوهېږې دا خبره زه ولې نسم کولی، ځکه په هغه ولسونو کې زه ځان وینم. خو ته د بر وطن په ولسونو کې ځان ځکه نه وینې چې ته ځان ته پاکستانی وایې. زما په ننګرهار کې څومره ځوانان په سپین غر پوهنتون کې زده کړې کوي په خپلو پیسو. زما په وطن کې، زما په خاوره کې خو یې کوي که نه؟ په خپلو پیسو یې کوي که نه؟ په خپلو پیسو یې کوي که د بل چا په پیسو یې کوي؟ زما په خاوره کې خو یې کوي که نه؟ خیر، دا پیغور وزه تا ته درکړم چې زما په وطن کې ته ولې زده کړو ته راځي. یعنې چې دا څومره ماشومانه خبرې دي چې ته یې کوې. ګورې نه ځواک صاحب، نه زه یو خبره کوم، خوشحال صاحب زه نیسم، زه نه پرېږدم. خبر یم چې د سکالرشیپونو په دې ټولو موضوعاتو نه دا یو پوینټ، یو بل ته د پیغور په ژبه ته وغږېږي. زه د حمزه صاحب ته زه یو خبره کوم. ګوره ته چې کله ځان د لوی افغانستان ګڼې، ته به بیا د قندهار د ښځو عزت هم خپل عزت ګڼې، ته به بیا د وزیرستاني او د بامیان د ښځو عزت یو رقم خپل عزت ګڼې. ته په دې خبرې یا شاید نه یې خبر، کیدای سي تا ته چا نه یې درښودلي یا د شاید تاریخ ته له بلې زاویې نه مطالعه کړی. موږ تاسو هېڅکله هم پردي نه یې ګڼلي. په کابل کې د تاسو لپاره موږ د غازي لیسه جوړه کړې ده، موږ د عبدالرحمن بابا عالي لیسه درته جوړه کړې، موږ د خوشحال خان په نوم باندې، خوشحال خان خټک په نوم باندې عالي لیسه جوړه کړې ده. موږ په ټول تاریخ کې د ټیک ټاک، د فیسبوک، د یوټیوب او د کتابونو په ټول تاریخ کې یو لیکوال، یو ټیک ټاکر، څومره احمق ټیک ټاکر راوخلا افغانستان وروسته دا پیغور نه ده ورکړی چې د ما په غازي لیسه کې پلانکی پښتون چې د بستانکي ولسوالۍ یا ولایت د وزیر په سترګو کې زما کور ته ما راغی، ما سره لاس راکړ، زما سره ودرې یو منټ ودرېږه، ته راغللې، تا ما سره قول وکړه زما په کور کې، ته زما سره قول وکړه، تا ما ته لاس راکړ، ته څوک یې چې ما تا سره قول وکړه؟ مخکاره نه ته څوک یې چې ما تا سره قول وکړه؟ زه تا د کامره ښکاره په ولګوه سکرین ودې پېژنې ته نه مینا وطن بصیر صاحب لږ مې دا سکرین غټ کړه چې صحیح ده. زه څه شی وکړم؟ تا ته مې څه قول د یاده دې وتلم. آفرین، ښه خبره دې وکړه. تا ما سره پښتو وکړله چې زه طالب نه کېږم، ته زما په کور کې تا ما ته لاس راکړه. ودرې ته زه کېنولی وم، ما نه د دې شي اجازه ما ته دا ویلې چې ته د باندې امضا وکړه او یا ما سره په دې مورد وغږېږه چې ته طالب کېږې که نه کېږې. دا خبره دې ما ته کړې. آفرین، ښه خبره دې وکړه. تا ما ته څه وویلې چې زموږ په کور کې چې زه د دې دریځه نه وړم؟ ته څوک یې؟ نه تا ما ته څه وویل؟ نه ته څوک یې چې ته ما ته دا خبره کوې؟ نه ته زما کور ته په څه خاطر راغلی وې؟ زه یو خو دا وایې چې زه تا کور ته نه یم راغلی، تا ما ته زر ځلې زنګ وهلی، تا پښتون نه یې، سینې کړي دي، زنګونه دې وهلي. ته پښتون نه یې، تا زما په کور کې ما ته لاس ته ملت یې که ته کوم زه که هر څوک یو درویشه، یو منټ ودرې، درویشه زه که هر څوک وم، یو ګوره حبیبه ورس د تا چې دي دا د ټول په چل ول باندې راټول کړي دي، داسې درته وایم. آفرین، دا ستا فالوور چې دي، ګوره دا ستا فالوور چې دي، دا ستا چې دی، ته د یو نظامي کور ته ځې، ښه یې پېژنې چې دغه سړی صاحب رسوخ دی، په کلیفورنیا کې خلک پېژني، ملګري لري، نظامیان پرې راټول دي، دلته راغلې، ښه وکېده، دلته راغلې، زموږ نه د څو استفاده وکړله، زموږ نه د څو استفاده وکړله. یو پوښتنه درنه کوم، زما نوبت دی، بیا جواب راکړه. پوښتنې ځواب راکړه. ته یو خبره، ته د څه شي رسوخ خاوند یې؟
دا جې تاولا امایک نه میوټ کوئ. دغه جبار دغه د منیټوران چې ډېر څوک جفا دا مرداړي لري کړه کومه مرداړي والا کا تاسو یو خدای زکه چې سړی ځان ته دومره عزت نه ځان ته سړی دومره دغه ته یې څه چې ته ما ته وایي چې ته ما باندې دلته زما په کور باندې راغلی او دلته ما په کور زه هغه څوک یم چې ته زما په نامه راغللې اوس دې وپېژندله ته ودرې ته زما په نامه سمه ده چې تا په مخ کې صفر کې ضرب یو زه بیا راځم خو دغه خبرې درته دلته حیران یم چې په زنګونو باندې دې موږ ټلیفون وشکوه موږ خو د تا ټلیفون هم نه وکېږو 5 نفر ته دې زنګونه وهل چې اسیب ته ما سره وغږېږي او بیا یې په زرو زاریو باندې هلته پنځم څوک پنځم نفر ته خپل موبایل کې هغه شمېره په خپله یو ځل پنځم نفر ته چې د یورپ نه راتلې یو ویډیو درویشه ته چې د یورپ نه راتلې څو نفره دې واسطه و چې زه ځمه د بارکزي پورې چې تا ورته ویلي و چې زه ځم د خواته درته ووایه چې په کالیفورنیا کې زه درځم دا اوس بارکزی راپورته کړه وسړیه که ماشومانو باندې مه غږېږه دا دې یو منټ ودرې انجینر اسماعیل درته په کور کې ځای درکړه سمه ده کور یې درته ونیو یار یو خبره درته وکړم سپکه وویلې ګوره یو دقیقه ګوره اخر دې ورپسې سپکه وویلې په هغې باندې دلته په دې خاطر مې وکړه چې زه له تا سره نمک حرامي ودرېږه دغسې ټول عمر همدغه یوه خبره ده بل بحث نه لري دلته بحث په څه شي ده خبرې په څه شي دي او تا خبرو ته طالب مخکاره و چې په ملاتړ مولانا طالب ما طالب لا فکر ته دې یو کار وکړه طالب یو طالب نه ملاتړ کوي افغان څه دوه خبرې دي یو طالب یو پنجابي یو سکند زمونږ د ملګري نه لاس واخله یا طالب شه ووایه چې وروره زه تا ته وایم ښه غوږ ونیسه ښه چغې مه وهه اوس غوږ ونیسه تا ته وایم نه مې درته په ټلیفون کې که کم زنګ دی ما ثابته که چې ما تا ته وهلی نو زه درته دا اوس دغه میډیا ډیلیټوم مهرباني وکړه زه وګوره که دې وهلی و بیا څنګه او زه مهرباني راوړه یو زنګ مې راوښی خو زه د تا لس زنګه درته ښیم چې ما ته دې وهلي ما مسکال کې پرېښی او ځواب مې هم نه ده درکړی آفرین مسجونه دې دا اوس هم پینډینګ پاتې دي خو خبرې ته یو وغږېږئ زه خو یو سره دلته غږېږم چې لاړم ګوره دلته راغی مونږ یاره زه جبار تا د لیبه زه ځم دلته زه درنه لاړم زبر راټول ښکته کوم دا چې په خاله د باس خود څه نه کیږي صبر وکړه نه باس شروع شو وڅنه شخصي تاسو یو د کما ته وګرا کې څه جواب او دام د دیوان کمر کې دې جواب ته یو د کچپ شه دا مسله را قرار را ده خو تاسو یو د کچپ شي شنواره سي بخنه غواړم شنواره سي ټلیفون لکانه مونږ مخکې راغلی یو زه پوهېږم خو په دې رقم خو باس نه کیږي نه دغه باس غلط روان دی مقصد مونږ غواړو چې مستقیم اصلي بحث ته دلته یو خبره درته زه یوه موضوع ته غواړم دلته اشاره وکړم د ملګري چې ناست دي ګورئ ښه غوږ ونیسئ دغه خلکو ته چې زه کله کالیفورنیا ته ورغلی یم زه هلته د حاجي صاحب نصیر یاسیني په غوښتنې باندې ورغلی یم یوه خبره دویم هلته حاجي صاحب عزیز په نامه زموږ ملګری ده هغه ما ته دعوت کړی چې راشه زه هلته ورغلی یم او بیا د هغې پروګرام دپاره د هغې غونډې دپاره هلته موږ امادګي نیولې وه هغه دپاره ورغلي وو قصه ختمه له دې نه اخواته هر چا چې زنګ وه غوږ ونیسه زه تا سره نه غږېږم دا میدان ته یاسیني ولې نه و درغلی ولې دا ستا عزیز نه و راغلی اوس ودرېږه مایک دې وتړه پاسه ښه مایک دې وتړه دروغ ولې وایه خلکو ته بس مایک دې وتړه دروغ وایه که نه هسې به ووایه مایک دې وتړه حاجي صاحب یاسیني دلته ژوندی ده مړ نه ده خو غږ ونیسه مایک دې وتړه وسړیه مایک دې تړي او که زه درنه جباره زه درنه ځم دا رقم ته خلکو یاره د سینې خو د غواړئ دا موضوع دلته خلاصه کړئ دغه خبره زه
زه دغه ماته دروغ وایي قسم په خدای چې دا دروغ وایي دا یاسیني څخه راغلی یاسیني به 2 نفره دته میدان ته رالیږلي ته غوږ ونیسه ودرېږه قسم په خدای چې دروغ وایي یاسي به ټکساس زه سم درنه بیا وایي چې جبار د طالب رقم ته لابیګر یم لایو زه درنه ځم سم وایي چې د طالب لابیګر یم سم وایي جبار دا لایف ختم کړه یو سکند یو دقیقه پرېږده وسړی تا خبرې وکړې زه دا خبره ځکه دلته کوم چې دلته ځینې ملګري به دا فکر کوي چې حسیب ځواک په دلته د خلکو په اوبو په ډوډۍ ژوندی دی حسیب خپل د ځان نه کور لري زندګي لري او ښه غوږ ونیسه دلته چې کله زه دا چې که چېرته دا یاسیني صاحب خدای مه کړه مړ وی او یا حاجي صاحب عزیز مړ وی نو بیا به حسیب دلته ډېر دروغجن ثابت شوی وی حاجي صاحب نصیر یاسیني په دغه خوله باندې په دغه لایف کې زه وایم چې ما ته زنګ ووهه ټکټونه د تیارې رفت آمد ټکټونه د هوټل سټې دی ما ته ویلې چې حسیب ځواکه دغه تاریخ باندې پروګرام ده ټکټونه هم درته زه لیږم که هوټل کې پاتې کېږي دا د هوټل او که هوټل کې نه پاتې کېږي دلته زما میلمه خونه ده دلته به پاتې سي او چې دا که چېرته مړ وی نو دا به دروغ خو مړ نه ده شکر د ژوندی ده بیا به یو ورځ ترېنه پوښتنه وکوي راځم دویمې خبرې ته دا خبره زما دلته نور ملګري دي نو ما حاجي صاحب یاسیني د دا خبره په دغه ډول وکړه چې حاجي صاحب دا د افغانستان د ملي ورځې د المانځ غونډه ده دا یو ورځ ده چې دې کې زه نه تا نه په دې موضوع باندې ټکټونه غواړم نه په دې کې درنه ډوډۍ غواړم زه دغه ورځې لمانځلو لپاره که چېرته هر چېرته وایي زه ورتلم نو ما ته ټکټ مه کوه دلته زما نور ملګري وه دغه ځینه په ګډه پاڅېدلو دا دویم ځل دا دریم ځل موږ هلته کیلیفورنیا ته ځو ډېر په عزت په قدر هلته زموږ دوستان ملګري موږ احترام ته او بیا جالبه دا ده چې موږ هلته ځان دپاره دغه ځل هلته غاټ لوی کور نیولی او نور دوستان ملګري راتلل په هغه کور کې موږ سره ناسته وکړه چای وڅښل د دې شي د ډوډۍ او د اوبو پیغور څوک چاته نه ورکوي راځم دا ځل دویم ځل زه چې کله هلته ورغلم دغه محترم په زنګونو باندې ما د ګور سره ته وایم چې ټلیفون د ما مصروف ما نه وکې کوو بیا دغه بل ملګري ته چې ځواک ته وایي چې راشي موږ سره دلته یو ورځ موږ کره میلمه سي بیا چې کله زه هلته لاړلم د تا په دعوت باندې پښتون یې که نه تا خو ما ته زر ځلې زنګ ووهه چې بیا درغلم بیا په هر لایف کې ناستې د ما په کور کې ډوډۍ خوړلې اوس د تا د ډوډۍ یو 80-90 ډالره کېږي درته یې ولېږم اکاونټ ته خو دا خبره خو زه درته نه شم کولی ځکه زه خو پښتون یم زه خو شرمېږم چې دا خبره زه تا ته وکړم فلهذا دا خبرې چې ته اوس ما غواړې په یو ترتیب باندې دلته د طالبانو په لیکه کې ودرې ما نه طالب جوړ کړې په دې خاطر باندې چې دلته د یو بل محترم هغه دایه قوي سي دا خو نه کېږي زه د خپل خبرو دپاره مې پرونم ولاړ یم نن هم ولاړ یم سبا هم ولاړ یم نن هم په طالب باندې زه غږېږم سبا هم غږېږم بله ورځ هم غږېږم خو چې پاکستان په ما باندې تیږه وار کړي زه بیا به د پاکستان په مقابل کې ودرېږم خو د خواجه آصف او د آصف منیر او د دې نورو خبرو به زه هیڅ وخت د هغو روایت ته زه ونه وایم چې دوی بالکل په حق دي که خواجه آصف وایي چې په افغانستان کې بمونه خپله طالبانو الوزولی زه به په 100 کالو کې دا خبره ونه کړم چې طالبانو دا بمونه په خپل افغانانو باندې الوزولي دي دا شی ما دپاره ننګ ده دا ما دپاره غیرت ده زه 0 کالو کې هم نه وایم خو چې څوک یې وایي هغه پاکستاني دي زه ورته د پنجابي خطاب کوم دا قصې چې ته ما ته وایي چې ته طالب یې وایې راته په دې خبرو باندې زه نه طالب کېږم دغه طالب ته دغه پرون ما مخامخ دا 2 ساعته 3 ساعته په دغه خبرې کړي چې مکتب دې بنده پوهنتون دې بنده اتا په مقابل کې به دلته افغانان ودرېږي بیا به در سره جنګ کوي دا خبرې موږ کوو خو دا رقم خبرو باندې ما به دلته نه غلطی افغانان به نه غلطی چې دلته خلک تیر باسي او د طالبانو په لیکو کې په زوره ودروي چې دلته د یو 2 انسانانو هغه خواهشات پوره سي چې تر څو پر دوی په میډیا کې وپېژني نه دا شی نه